حديث نمبر فكسوا سبارس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحرم: الغراب والحداة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. د حدیث کې دا مسله بیانې چې هغه زناور چې په حل او حرم دواړو کې وجل شي. عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل: 15 ذل سر دي چې ټول فاسقان دي او دا با په حل او حرم هر ځای کې وجل کیږي. یو لړم، بل باخا، بل کارغه، مګا او دارنګي چچونګ سپي. الدواب جمع د دابتون د هغه ځناور، حشرات او مرغان چې په ځمکه ګرځي. بیا په عرف کې د استعمال د چارپای لپاره هم کیږي. فواسق جمع د فاسق ده. بل روایت کې فاسقون دي. فسق خروج او تلو ته وایي. فاسق هغه کس ته وایي چې د الله رب العالمین د طاعت نه اوتې وي. نو دې حیواناتو ته په دې وجه فاسق هغه یا فاسق ویل شوی دی چې دې د خپل شر او خباثت او ضرر په وجه باندې نور حیوانات د جملې نه اوتري دي. فی الحرم د مسلم په روایت کې راځي فی الحل والحرم، یعنی په حرم او د حرم نه بهر په ازمن ارض کې هغه اوجل کېدل شي. الغراب د مسلم روایت کې وسره ابقا قید راغلی نه هغه کارغه چې ملا یا خېټه کې سپینواله هم وي. الحدات تپوس چې مرغي غوخي او چرګوړي هغه تختی او مردار خوري. عقرب لړم او په دې کې مار هم داخل دي چې بعض روایتو کې دې تصریح هم شوی ده. والفارة مګا دا په کورونو کې قرانه کې کورونه هغه خرابوي، سړي بګي کې جامع سره کې کتابونه خوري وغیرہ. الکلب العقور چې چونګ سپي او دا وجل بکار دی. عقور اصل کې عقر نه ماخوذ دی، وجل او زخمی کول ته وایي. او په دې کې پړانګ، زمری، شرمخ وغیرہ داخل دي. حدیث کې یو څو فواید. اول، حدیث ته ثابت شوه چې دا حیوانات په حرم او په هر ځای کې هغه وجل بکار دی. دا د محرم او غیر محرم دواړو لپاره دی وجل جایز دی، ولې چې دا ضرري دي او معزز حیوانات دي. دې په حکم کې هر هغه حیوانات او حشرات داخل دي چې انسان ته ضرر ورکوي، لکه ماشه، مچ، دارنګ سپږی وغیرہ. د دې حیواناتو په وژلو کې فدیه نشته، ځکه دې د ضرر د وجه نه دا به وژل کېږي. د حکم راغلی دی چې دا مضر دي، ځکه شریعت وایي چې دا مړکه او دا وژلی شي. درجه د حدیث صحیح حدیث دی، امام بخاری نقل کړی دی په صفحه 1809 کې، امام مسلم په 1198 کې، امام ترمذی په 829 کې، امام نسائی په زمجل صفحه 1808 کې، ابن ماجه په 3022 کې، امام دارمی په 1819 کې، امام دارقطنی د یوجل صفحه 311 کې، امام بیهقی رحمت الله علیه نقل کړی دی په زمجل صفحه 209 کې. لہذا حدیث نه دا مسله ښکاره ثابت شوله چې دا 15 قسمه حیوانات دا په هر ځای کې هغه د حرم ځمکه وي او که غیر حرم وي، نو دې وجل هغه جایز دي، هغه وجل شي. حدیث نمبر 6 وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. متفق عليه. في حدیث کې دا مسله بیانې چې محرم لپاره د خر لګولو حکم. ابن عباس رضی الله عنهما روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احرام په حالت کې خر ولګولو. حدیث کې یو څو فواید. اول، حدیث نا ثابت شوا چې د احرام په حالت کې حجامت کول، خر لګول او وینه وستل جائز دي. وینه وستل د احرام سره منافی نه دی، برابر خبره ده کدا د ضرورت د وجې وي او که بغیر د ضرورت نه وي. دارنګه کې په سر کې خر لګولو لپاره
لږ ځای خرولو ته ضرورت شو نو دوی خرول هم جایز دي. او راجح دا ده چې په دې کې څه فدیه نشته، ځکه که په دې کې فدیه ورکول ضروري وي نو خامخا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړی وي. بل دا چې لږه حصه خریل د ټول سره خریلو په شان نه دي، په لږ مشان ځای خرولو سره پوره نفع نه ولاړېږي. دې حدیث کې دا مسله معلومه شوه چې نبی علیه الصلاة والسلام حجامت لګولی دی، او حجامت لګول دا سنت طریقه ده. یو انسان چې په صحیح نیت باندې حجامت وکي او حجامت د اخکر ولګي، دلته زمونږه دا خلګه غلط فهمي کې غورځېدلي دي، هغوی رالګېږي د شیطان خبره مني. حجامت دې ته وایي چې ګیره پاکې ته وخرئ او بریتونه سره مکمل وخرئ، سر او سره پرېږدي. نه عزتمندو، دغه حرام دی، دا ناروا کار دی چې دا ګیره وایي حجامت مې کړی دی. دلته احتجامه، دلته حجامت نه مراد خر لګول دي. نبی علیه السلام خر لګول دي. خر لګول دا معنا چې بدن نه فضل وینه ایستله، هغه اضافه وینه ایستله. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت طریقه ده چې انسان خر ولګوي. اما دا حجامت خبره دا کوم عوامو کې چې مشهور ده یا کوم فساق کې چې دا خبره مشهور ده چې وایي حجامت مې وکړه، دا هم جایز دی. نه هغه ناروا حرام کار دی. ولې د خپل ګناه دپاره د نبي علیه السلام صحیح احادیثو باندې هغه استدلال کو. نه عزتمندو، ګناه دپاره به دلیل نه ګوري، بلکې ګناه کې به اعتراف الله ته کې چې الله منه ګناه وشوله، رب العالمین ته ما ته اوس دا ګناه معاف کا، رب العالمین زه ګناهګار یم، زما ګناهونه معاف کا. نو د خپل ګناه دپاره عذر پیش کول، بهانې پیش کول، دا د مؤمن صفت نه دی. مؤمن چې ګناه وشوله بس رب العالمین ته متوجه شه، الله ته وایي چې الله کمزور یم چې ګناه مو کې بیا ول باندې ګورې چې یو باندې بله باندې کې، نو دا جایز نه دی. دا باید مسلمان ځان وساتي. انسان ته خامخ الله فرمایي خلق الانسان ضعیفه، انسان کمزور دی، ګناه ورنه کېږي. خو لیکن چې ته واپس د ګناه دپاره دلایل ګورې او د ګناه دپاره دلایل راوباسې، نو دغه به اسلام جواز نه ورکوي. لہذا مومن مسلمان نه ګناه کېږي. الله رب العالمین ځکه موږ ته فرمایي چې وتوبوا الی الله ایها المؤمنون، اے مومنانو الله ته توبه وباسئ د خپل ګناهونو نه. نو ګناه انسان نه کېږي. چې ګناه انسان نه کېږي د هغه علاج هغه څه دی؟ هغه توبه استل دی، الله ته متوجه کېدل دی او توبه وباسل دی. چې په اخلاص باندې الله ته توبه وباسي، د ګناه لپاره بهانې نه جوړوي. لہذا حجامت د سنت طریقه ده چې انسان حجامت وکړي، اخکر ولګي، د انسان په بدن کې فضول ویني هغه وباسي. درجه د حدیث صحیح حدیث دی، امام بخاری رحمت الله علیه نقل کړی دی په صفحه 315 کې، امام مسلم نقل کړی په صفحه 1202 کې، امام ابو داود په خپل کتاب کې نقل کړی دی په 315 کې، امام ترمذی رحمت الله علیه نقل کړی دی په خپل کتاب صفحه په 1509 کې، امام نسائی نقل کړی دی په صفحه 193 کې، ابن ماجه نقل کړی دی په 381 کې، امام احمد اول جلد صفحه 215 کې نقل کړی، امام دارمی جلد صفحه 1809 صفحه کې نقل کړی دی، ابن خزیمه هم نقل کړی په 2651 کې، ابن حبان هم نقل کړی دی، او دارقطنی دویم جلد صفحه 209 کې. حدیث نمبر 613 وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرات تجد شاة قلت لا قال فثم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع متفق عليه. دې حدیث کې دا مسله بیانې چې
د محرم د سر خریلو د فدیه بیان. کعب بن عجرہ رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په داسې حال کې بوتللی شومه چې زما سپږې زما په مخه هغه را روانې وي. دلته بعض روایتو کې والقمل، بعض کې والقمل بشد المیم، د میم په شد سره، نو قمل او قمل دا غره دی، خو راجح پکې دا قمل دی بشد المیم بضم القاف، د قاف په ضمه سره او د میم په شد سره. نو وای نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل زما دا خیال نو چې تا ته به دومره اندازه تکلیف رسیږي کوم چې زه اوس وینم. آیا ته ګډه بېزه د دې طاقت لرې؟ وای ما عرض وکړو چې نه. وای نو بیا 3 ورځې روژه ونیسه یا شپږو مسکینانو له خوراک ورکه، هر یو مسکین له نیمایي ساعه هغه ورکه. حملتو یعنی زما د کور خلکو زه بوتلم او دا د شپږم کال د غزوة الحدیبیه واقعه وه. القمل یا القمل جمع د قملتون ده، سپږه د په بدن کې د خیر نه جوړیږي. یتناثرو ای یتساقطو، را پریوتلې خوري وري روانې وي. او کعب رضی الله عنه به دا د احرام په وجه نه وجلې. ارا منا ارا یا اورا د حمزه په پیښ سره په معنا د اذن سره، یعنی زه ګمان کوم، زما په خیال کې دا دی. دیم ارا د حمزه په زور سره په معنا د ابصرو سره، یعنی زه وینم الوجع درد او هر بیماری. شاتن ګړی او بيزي دواړو ته وای. نصف ساعن دومو دا نیم پاو د پاسه 1 کیلو. د دې حدیث اولنی الفاظ داسې دي. عبد الله ابن معقل رضی الله عنه فرمایي زه کعب رضی الله عنه سره کېناستم او هغه نه مې د فدیې د آیات باره کې پوښتنه وکړله. نو هغه فرمایل دا خاص زما باره کې نازل شوی، خو حکم تاسو ټولو لپاره عام دی. تر دې حدیث اخره پورې دا واقعه ته بیان کړله. او د فدیې آیات دا الله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقه او نسك. نسوک چې بتاسو کې بیمار وي او یا داغه په سر کې تکلیف وي نو په هغه باندې فدیه ده، یعنی روزي یا صدقه یا ګډ ذبح کول دي. او دا د حج په مناسک کې فدیه هغه شی دی چې د یو واجب شی په پرېښودو سره یا د مناسبي شی کول سره په محرمان دي واجبېږي. او فدیه ورته ځکه وایي چې فدیه خلاصولو ته وایي او په دې سره هم نفس د عقوبت نه خلاصېږي. حدیث کې یو څو فواید. اول حدیث دلیل دی چې کوم محرم ته د سپږو یا بل تکلیف په وجه د سر خریولو ضرورت راپېښ شي هغه لپاره سر خریل جائز دي او په دې کې هیڅ ګناه نشته، ځکه دا معذور دي. البته په دې به فدیه واجب وي چې کله سر کټا کړ نو فدیه به بیا ورکړي. فدیه 3 شیان دي. 3 ورځې روزه نیول او په دې کې پله پسې والی شرط نه دی. جدا جدا نیول هم هغه جائز دي، ځکه کوم شی چې شارع مطلق ذکر کړی وي نو هغه به په خپل مطلق والی باندې جاری کېږي، هغه باندې په مطلق والی باندې عمل کېږي. دویم 6 مسکینانو ته 3 ساعات طعام ورکول، د هر مسکین لپاره نیمه ساعه. دریم ګډه بېزا ذبح کول. په دې 3 واړو شیانو کې اختیار دی، که هر یو ورکوي جایز دی. په آیت کریمه کې اول روژه بیا طعام صدقه کول او بیا ذبح کول راغلي دي، او په حدیث کې اول ذبح بیا روژه او بیا طعام ورکول راغلي دي. چې کوم یو کوي بدل اختیار دی. د حدیث د ظاهر نه معلومیږي چې په کوم ځای کې د ممنوع شي ارتکاب وکړي شي نو فدیه به هم الته ورکړي، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم کعب رضی الله عنه ته د ګډ ذبح کولو حکم وکړو، مګر دا حکم ورته اونکو چې د حرم مسکینان له یوسا. او دا واقعا په حدیبیه کې راغلی و چې د حرم د حدود نه بهر و
واضح دا خبره واضحېږي چې صرف په سر خلول سره فدیه واجبېږي، نه په نورو محظوراتو ممنوعاتو د احرام سره. مثلا سر پټول، خوشبویه لګول، یا د بدن باقي ویښته لرې کول او داسې نور ممنوع شیان، نو دې باندې بیا فدیه نشته. بعض علماو دا شیان په سر خلولو قیاس کړي دي او په دې کې هم فدیه لازمه کړې ده، او علت یې ولدا بیان کړی دی لکه څنګه چې په سر خلولو سره یعنی نفع او فائدہ حاصلېږي، نو دا شان په دغه نورو شیانو سره هم نفع او فائدہ حاصلېږي. خو دا قیاس په محل د نظر کې دی، ځکه محرم سړی د مطلقې یعنی کوم شي د فائدہ او دغه هغه شي د فائدې اخیستلو منع شوی نه دی، بلکې د لپاره مزیدار خوراکونه، مزیدار لباسونه اغوستل جایز دي. دغه په غسل کول سره د ځان نه خیر کول شي او نفع حاصلول شي، نو لہذا دا قیاس صحیح نه دی. په دې حدیث کې په فدیه کې د درې شیانو ترمنځ اختیار وکړل شوی دی، حالانکه ډېر مفتیان هغه په خلکو باندې کله چې په دوی کې څوک د یو ممنوع شی ارتکابو کې خامخا دم لازمي، نو په دې کې په خلکو تغذیه راولي، حالانکه شریعت هغه د درې شیانو ترمنځ اختیار وکړی دی چې روزه نسي که ذبحه کې دارنګې که صدقه کې. په نس کې د سر خرول نه منع راغلی ده، نو علامه ابن حزم رحمه الله او داود ظاهری رحمه الله فرمای د بدن نور ویښته خریل د احرام د ممنوعاتو نه دي، دا پای کې شمار نه دي. او ظاهر د قران کریم هم د الله فرمای ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، دلته صرف سر خرولو نه منع فرمایل ده. معلومه شو چې د بدن نور ویښته خریل هغه جائز دي، لیکن امام احمد رحم الله فرمایي د سر ګیرې دغه زیرناف وغیره ویښتان پاره کې ماته هیڅ څوک معلوم نه دی چې په دې کې فرق کړی وي. او ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د الله رب العالمین د آیات کریمه باره کې ثم ليقضوا تفثهم، بیا دوی د خپل خیر لري کې په تفسیر کې لیکي فرمایي خیر لري کول مراد رمی ذبح سر خریل یا لنډول نوکان او بریتان اخیستل دي. دا دلالت کوي چې محرم سړی د احرام په حالت کې د دې شیانو نه منع شوی دی. همدا د مجاهد اکرمه او نور اقوال دي، همدا راجح دی. بس په کار دا چې دا شیان وانخلي او که واخیستله نو څه ګناه بر باندې نه وي، خو راجح دا ده چې دا د احرام په حالت کې د ګیرې د خلګونو بریتونو وغیره اخته باید لري نه کی. او د اهل لغت کلام هم په دې دلیل دی. علامه جوهری فرمایي په مناسب کې تفس نوکان پرېکول، بریتان اخیستل، سر او زیرناف ویښته خیرل، رمي الجمار، نهر البدن او داسې نور شیان کول دي. لہذا باید غوره دا ده چې انسان دا شیان کټ نه کړي. دا کعب ابن عجرات دا جل قدر صحابي دی، دا د بلی قبیلې سره تعلق لري چې دا د انصارو هغه حلیف خلکو کوفې ته لاړ او بیا مدینې ته راغی او په یو 50 هجري کې وفات شوی دی، تقریبا 15 کاله عمر کې ورزیدول عمر. او درجه د حدیث دی امام بخاری نقل کړی دی په صفحه 314 کې، امام مسلم نقل کړی په صفحه 202 کې، امام ابو داود نقل کړی په صفحه 355 کې، دانګي 358 کې امام ترمذی نقل کړی دی په صفحه 953 کې، امام نسائی نقل کړی دی په صفحه 199 کې، ابن ماجه په 3009 کې، امام احمد رحمه الله سلام جل صفحه 201 کې، امام مالک اول جل صفحه 319 کې. لہذا حدیث په اعتبار د سند سره صحیح حدیث دی. حدیث نمبر 619 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وصلت عليها رسوله والمؤمنين
وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النذرين. فقال العباس إلا الإزدخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال إلا الإزدخر متفق عليه. في حدیث کې د مکی مکرمه د حرم بیان دی او د عزت بیان دی. ابو هريره رضی الله عنه روایت دی چې کله الله رب العالمین د خپل رسول صلی الله علیه وسلم لپاره مکه فتح کړه نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د خلکو په منځ کې ودرېد، د الله حمد ویل او به ثنا د الله رب العالمین بیان کړه. بیا فرمایل بشک الله رب العالمین حاتیان د مکینه بن کړیو او خپل رسول او مؤمنانو له په دې باندې غلبه ورکړی دا او بهشکه دا خار ما نه مخکې د هیڅ چا لپاره حلال شوی نه و، صرف زما لپاره د ورځې د ساعت لپاره حلال کړی شو او ما نه پس به دا د هیڅ چا لپاره نه حلالېږي. نو دې ښکار به نشي ترولی، دې ازغې به نشي پرې کولی او د دې نه به غورځول شوی به شی بنه راوچتي مګر هغه څوک چې د هغې اعلان کوونکی وي د هغه لپاره راخیستل جایز دی، هغه شی اعلان کړي. او د چا چې څوک یا چا چې څوک ووژه یا وژل شوي د هغه لپاره په دو خبرو کې د یو بهتر خبرې اختیارول حق شته چې هغه اختیار کړي. عباس رضی الله عنه عرض وکړو ای د الله رسوله د سرګړي نه سوا ځکه وایي دا موږ په خپلو قبرونو او کورونو کې اچوو. نبي علیه السلام وفرمایل د سرګړي نه سوا یعنې مطلب سرګړی استعمالولی شي دا جواز لري. دلته نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي لما فتح المکه چې کله مکه فتح شوله دا د مکې فتح په اتم کال د هجرت د رمضان په میاشت کې شوې وه. قام رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح بخاري کې راځي چې دا خطبه نبی صلی الله علیه وسلم هغه وخت وکړه کله چې خزاعه قبیله د مکې د فتح په کال کې د بنو لیث په یو سړي د خپل یو مړي په بدله کې هغه قتل کړی او هغه یې ووجه او نبی صلی الله علیه وسلم ته د دې خبر وشو. نو هغه یې په خپله ناقه یو مړی په بدله کې قتل کړی او نبی صلی الله علیه وسلم دې خبر چې کله خبر شو نو هغه یې سخته خفه شو په دې باندې او خلکو ته دا خطبه وفرمایله حبس عن مکة الفیله. مشهوره قصه ته اشاره ده چې حبشو د کعبې د نړولو لپاره هاتیان روان کړي وو او چې کله نږدې راورسېدل نو الله رب العالمین تباه کړل او رب العالمین د خپل کور حفاظت وکړ. لکه دا واقعه په سورة فیل کې هغه ذکر ده. وسلط علیها تسلیط او مطلب غالبه کول دي چې الله رب العالمین د هغوی په زړونو کې رعب واچو او د دوی مقاومت یې ونه کړ او مسلمانانو ته د 10,000 لښکر سره ورننوتل او په هغې کې حصار شلو او جنګ وشو او بیا نبي صلی الله علیه وسلم هغوی ته پناه ورکړې ولته ساعت من النهار د ورځې لږ ساعت چې دا د لمر راختونه تر مازدیګر مانځه پورې وخت و. فلا ينفر صیدها د دې ښکار به نشي ترولی تختولی او د خپل ځای نه به نشي پاسولی. ولا یختلا شوکا اختلاف ریکولو او ریبولو ته وایي، خلا شکو ویختو ته هم وایي او حشیش یا حثیث وچو وخو ته وایي او خلا هم ورته وایي. روایتو کې مختلف الفاظ راغلي دي. او شوک ازغی یا هغه ونه ته وایي چې هغه ازغی لري یا خپل ازغی وي یا ازغدار ونه ته وایي، یعنې د هغه ازغی هم نشش کولی او نه هغه ازغدار ونه هغه به هم نشش کولی. او د ازغدار ونه به ځکه نشکې چې د مکې مکرمې عامې ونې داسې دي او په دې وجه چې د ده پرې کولو حکم هغه ضروري و
او غیر ضروري ټولونه ته شامل شي چې اگر که ضروري ونه وي خدا به نشي پرې کولی. ساقطتها غورځېدلی او ورک شوی شی دا هم نه راخلي. الا لمنشد منشد انشد ينشدون ماخذ دی د ورک شوي شي اعلان کوونکی ته وایي. او ناشد د نشدا ينشدون دی د ورک شوي طلب او تلاش کوونکی ته وایي. او کله په اعلان کولو باندې هم اطلاق کیږي. د عام ورک شوي شي حکم دا دی چې دا به یا قیمتي شی وي یا معمولی وي. قیمتي وي یو کال پورې به دې اعلان کول واجب وي او کال پورې څو رانغی انسان خپل هم استعمالول شي. او که معمولی شی وي نو دا کال نه مخکې هم استعمالول جایز دي. لیکن د مکې مکرمې د ورک شوي شي حکم دا دی چې کال نه بس به هم هغه استعمال جایز نه وي، بلکې د هغې راخیستل هم صرف دا چا لپاره جایز دی چې ټول عمر د دې اعلان او اشتهار کوي او څوک چې دې ځان نشي کولی نو بیا د دې راخیستل جایز دی. اوس په دې وخت کې سعودي حکومت دفتر مقرر کړی دی چې هغې ته حواله شي نو د انسان ذمه فارغېږي انشاءالله، ځکه هر سړی خپل ورک شوی شی هلته ګوري. په خیر النظرین یعنې دوه کارونو کې په یو کار هغه غوره کړي، یا به دیت واخلي یا به قاتل وژني که معافي نه ورته کوي. ازدخر د حمزې په زیر سره سرګړی دغه دا د بروزې غونته یو خوشبويي او خوشبوداره واښه دي. فی قبورنا او بیوتنا د کورونو په چتونو کې د ګو د پاسه اچولی شي او د دې د پاسه بیا خټ اچولی شي چې ونیول شي او په قبرونو کې د ګټو ترمنځ هغه سوري چې کوم دی هغه بندولی شي. حدیث کې یو څو فواید. اول حدیث نه معلومه شوه چې خلکو ته د وعظ او نصیحت کولو یا د شرعي احکامو بیانولو په وخت کې خطبه ویل مسنون او مستحب عمل دی. د خطبې نه مخکې د الله حمد او ثنا ویل مشروع او مسنون عمل دی او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت مبارک هم و. حدیث نه د الله عظیم قدرت او طاقت معلوم شو چې د خپل کور حفاظت خپله کړی دی او د بې عزتۍ نه یې وساته او اصحاب الفیل تباه او برباد کړه. حالانکه په دغه وخت کې مکې والا کافران او مشرکانو نو بیا د اسلام نه پس خو په دې حرمت او عزت نور هم مضبوط شو. په مکه کې قتل او قتال کول حرام دي او د مکې نه مراد ټول حرم شریف دی. په دې کې د هېڅ چا لپاره جګړې کول جایز نه دي او دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم لپاره صرف د ساعت لپاره قتال کول الله حلال کړي او هغه هم د دې لپاره چې دا د شرک او مشرکانو نه صفا کړي او کله چې دا ساعت پوره شو نو د هغې حرمت او عزت بیرته راواپس شو. اوس په دې کې د هېڅ چا لپاره قتال جایز نه دی ځکه چې دا د امن ښار دی. البته علما دې نه دوه شیان مستثنا کوي. یو مدافعاتي جنګ چې څوک په مکه کې د چا سره زیاتی کوي د خپل دفاع لپاره هغه سره جنګ جایز دی هر کله چې د جنګ نه بغیر کار نه کېده. دویم څوک چې یو داسې جنایت وکړي چې د هغې وژل جایز وي لکه په ناحقه څوک قصدن ووژني یا محسن زنا وکړي نو په مکه کې د سرسارول هغه جایز دي. خو په کار ده چې قاتل تنګ کړی شي او راوتو ته مجبور کړی شي چې راوځي. الله فرمایي ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. د مکې مکرمې ښار د دې دننه الله فرمایي چې ولا تقاتلوهم جنګ مه کوئ حتى يقاتلوكم. نو مکې نه بهر راوستل پکار دي. که چېرته بهر راوځي نو بیا صحیح ده. دارنګې د مکې مکرمې ښکار چې کوم دی دا یېرول یا ځغلول یا بهر راباسل دا هم جایز نه دی، دا ټول حرام کار دی. دارنګې د مکې مکرمې ونې پرې کول واخر بل حرام دی. اگر که ضروري ازغې هم وي دا پرې کول پکار نه دی ځکه دا ډېر زیات قدرمن مکان دی، د هر څه احترام پکار دی. د دې باوجود که چا د حرم شریف ونې یا واښه پرې کړل نو راجح قول مطابق په ده باندې جزا او فدیه نشته ځکه جزا او فدیه په نص سره ثابتېږي او په دې هکله په سنت کې څه فدیه نه ده راغلې. د بعض سلفو نقل دی په دې کې د فدیه واجبه ده فدیه ورکړي خو ممکنه ده چې هغوی ته تعذیر ویل کېږي جزا ورکړي تعذیر. امام عطا رحم الله فرمایي د الله نه به استغفار وغواړي
بیا به دا کار نه کوي او په دې نشته. د دې ونو او بوټو مراد هغه ونې او بوټي دي چې خپل الله رب العالمین راخې جوړې دي، د بنده څه دخل پکې نه وي. لکه په دې حدیث کې د ونې او وخو نسبت مکې ته کړی دی. شوکها چې دې معلومیږي چې د دې نه مراد خپل راختونکي ونې بوټي دي او د دې حکم نه هغه ونې مستثنا دي چې انسان یې وکړي په خپله، ځکه چې دا د انسان ملکیت دی او د دې نسبت انسان ته کېږي. لکه څنګه چې دې حکم نه هغه سرګړی مستثنا شو، دارنګه په دې حدیث کې څاروي سرول هم دا حکم لري، ځکه چې په دې کې هم ضرورت دی د څاروي خوله څوک نشي بندولی. په سرولو کې امام حنیفه رحم الله خلاف کړی دی. دارنګه معلومه شوه چې څوک قتل وکړي نو د مقتول ولی له اختیار دی چې قصاص اخلي او قصاص معاف کوي او دیت اخلي او هر یو کار جائز دی. دا ځکه وایي چې عربو کې بچا قتل وکړو نو هغوی به یوازې قاتل نه وژلو بلکې د قبیلې سردار او مشر به یې وژلو. اسلام دا خبره ختم کړله چې بس ستا کار د قاتل سره دی، بل چا سره ستا کار نسته. د سرګړې استثناء خو یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اجتهاد سره وشوله او یا دا استثناء نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د مخکې نه ویل شوې وه. که چا دا سوال وکړو نو دا به مستثنا وي. او یا په دې لنډ وخت کې د دې په استثناء سره وحی نازله شوله او دا څه بعید نه ده چې الله رب العالمین په دې لږ وخت کې خپل نبی صلی الله علیه وسلم باندې وحی نازله کړی وي. لہذا حدیث نه دا مسله ښکاره واضحه شوله چې مکه کې جنگ کول ناروا دي، د مکې واخش کول ناروا دي، د مکې ښکار زغړول ناروا دي، مکه کې جنگ کول، هلته کنځلې کول، یو څه بل څه ځکه حرام دي، خو هلته خو بیخي حرام دي، د هغې ښکار وغیره جایز نه دي. درجه د حدیث په اعتبار د سند سره هغه صحیح حدیث دی. امام بخاری نقل کړی دی په صفحه 2340 کې، امام مسلم نقل کړی دی په 1355 کې، امام ابو داود نقل کړی په 1219 صفحه کې، ابن جارود هم نقل کړی دی. حدیث په اعتبار د سند سره هغه صحیح حدیث دی او حدیث نه دا مسله ښکاره معلومه شوله چې د مکې احترام پکار دی، د هغې عزت پکار دی. حدیث نمبر 620 وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة متفق عليه. دی حدیث کې د مدینه طیبه د حرم او د عزت بیان چې د مدینه څومره عزت دی. عبد الله بن زید بن عاصم رضی الله عنه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل بشک ابراهیم علیه السلام مکه هغه حرم ګرځولې او د دې اوسیدونکو لپاره دعا وغوښتلې و او ما مدینه حرم وګرځوله څنګه چې ابراهیم علیه السلام مکه حرم ګرځولې او بشکه ما د دې د سعی او مد بارکه دعا کړې لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام د مکې والو لپاره دعا کړې و. ان ابراهیم حرم مکه دلته تحریم نسبت ابراهیم علیه السلام ته شوی او بل روایت کې دی چې الله رب العالمین مکه حرم ګرځولې نو حرامون کې خو په حقیقت کې الله رب العالمین دی، الله رب العزت دی او ابراهیم علیه السلام د حرام والی اظهار بیان او تبلیغ کوونکی وو. یا تحریم الله کړي خو په ژبه د ابراهیم علیه السلام باندې حرم یعنی حرم ګرځولې عزتمن ځای ګرځولې دی، د دې بې عزتي حرامه کړې ده. حدیث دلیل دی چې الله رب العالمین د ابراهیم علیه السلام په ژبه مکه مکرمه حرم ګرځولې او ابراهیم علیه السلام د مکې والو لپاره دعا کړې ده
لکه الله رب العالمین د ابراهیم علیه السلام دعا داسې ذکر کی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات. کله چې ابراهیم علیه السلام دعا وکړه چې ای ربا د اخر د امن وګرځي او د دې اوسیدونکو ته هر قسمه غلې او میوه ورکي، او دا حقیقت دی چې ستونځي نو په مکه کې هر قسم ناشنا میوه ملاويږي. او حدیث دلیل دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه طیبه ته حرم او عزتمن ځای هغه ویل دی او هغه عزتمن ځای ګرځول دی. او د دې د حرم جوړول نه مقصد دا چې دلته بخکار نشي کولای او د دې ونی بوټي به نشي پرې کولای او دلته به بدعت نه کیږي او نه به بدعتي لا پناه ورکول کیږي. دارنګه دلته به وینه نه تویږي د خلکو، د جنگ لپاره به وسله نشي ګرځولای او د حیواناتو د غیان علاوه به د دې ونی نشي پرې کولای. د مدینه په عزت کې څوک ښکارو کې تو د راجح قول مطابق دې داسې جزاء او فدیه نشته څنګه چې د مکې په حرم کې په حدود کې په ښکار کوونکي باندې فدیه لازمه ده، په دې باندې دونه نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینه والو لپاره د برکت او د رزق د فراخي دعا کړې، لکه ارشاد دی نبی علیه السلام فرمایي چې ما د دې په ساعه او مت کې د مکې والاو په شان لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام دعا غوښتې وه د چند دعا کړې ده. دا د مسلم روایت دی چې په دې کې مثلی الفاظ راغلي دي او د بخاري په روایت کې مثلو الفاظ راغلي، یا مثله یا مثلی یا مثلو، دواړه جائز دي، دواړه الفاظ ثابت دي. فی ساعها و مدها معنا د بعضو په نیز هغه شی چې په ساعه او په مد سره پیمانه کېږي. او بعد وایي چې لکه قاضي عیاض رحم الله فرمایي ظاهر دا ده چې برکت د مدینې په نفس ساعه او مد کې هم دی. هغه دا چې په دې کې دغه چا لپاره مد کافي کېږي چې دې نه بهر په بل ځای کې دا نه کافي کېږي، یعنې په ساعه او مد کې هم برکت دی. او څه شی چې په دې دواړو پیمانه شي په هغه کې هم برکت دی. شیخ ابن باز رحم الله فرمایي څوک چې په مدینه کې اوسېږي هغوی دا پېژني چې دې د خوراک څښاک په شیانو کې څومره برکت دی او د دې لږ شیان چې څومره هغه وي څومره الله پکې برکت اچي کافي کېږي، خصوصا د ایمان او تقوا والو لپاره چې الله رب العالمین پکې څومره برکت اچولی دی، څومره برکت په دې وکړي دی. ځکه دا د نبي علیه السلام دعا ده. هغه فرمایي چې واني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا یا مثل ما دعا، واني دعوت في صاعها ما دعا کړې وه. نبی علیه السلام ناشنا رحمت ناشنا شفقت په خپل امت باندې بیانېږي چې هغه ناشنا مشفق انسان و، د خپل امت ډېر خیرخوا و، خپل امت باندې شفقت کوو چې دا انسانان د الله رب العالمین د رحمت نه محروم نه شي. او د نبی علیه السلام څومره حرص و چې مؤمنانو ته هغه خیر ورسېږي. د دې وجې نه رحمت للعالمین ځکه ورته وایي چې حقیقت کې دا رحمت و د نبی صلی الله علیه وسلم نبی الرحمه ځکه ورته وایي چې ډېر مشفق انسان و. درجه د حدیث صحیح حدیث د امام بخاري نقل کړی دی په 1229 کې، امام مسلم نقل کړی دی په 1360 کې، امام احمد صلی الله علیه وسلم صفحه 40 کې. حديث نمبر 621 وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور رواه مسلم. يحدث كي د مدينة د حرم حدود بياني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه روایت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل مدینه د عیر نه واخله تر ثور پورې حرم دی. مدینه خپله معنا ده خاریه، خدا چې مطلقه ذکر شي نو مراد ترنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خار مراد دی. حدیثو کې دې ګڼ نومونه راغلي دي، مدینه، طابه او طیبه یا طیبه. عیر دا د مدینه په جنوب کې د یو غر نوم دی او د قبا په جنوب مغربي کې واقع دی. ثور
دا وړوکې شان غونډۍ ده او چې د مدینه طیبه په شمال کې د احد شاته واقع ده. په یو روایت کې راځي چې ما بین عیر الى احد، د عیر او احد منځ هغه هم شامل دی، هغه ځای مراد دی. دلته د جبل ثور په ځای احد ذکر کړی دی او په دواړو کې څه خاص فرق نشته. احد ثور چې نږدې نږدې یو بل ته واقع دی. واضحه شوه چې یو جبل ثور په مکه مکرمه کې هم دی چې هغه ته د هجرت په موقع نبی کریم صلی الله علیه وسلم پناه وړې وه او د دې ذکر په قرآن مجید کې هم الله رب العالمین کړی دی. الله فرمایي اذ هما فی الغار، کله چې دې په غار کې دې مراد هغه غار مراد دی. لیکن په دې حدیث کې دا جبل ثور مراد نه دی بلکې د مدینه طیبه خپل جبل ثور مراد دی. د دې حدیث ابتدایي کلمات داسې دي. ابراهیم تیمی رحمه الله د خپل پلان روایت کې چې علی رضی الله عنه فرمایل من اهل بیت سره د قران نه سوا او د دې صحیفې نه سوا بل څه نشته چې مونږ اولولو هغه صحیفه چې هغه راوخره نه پای کې د زخمونو د دیتونو او د وخانو د عمرونو بیانو کوم چې په دیت کې ورکول شي. او پای کې دا خبره هم وا چې مدینه تر اخره پورې د حدیث مخکې ذکر شوی چې مدینه دومره د ښایسته ځای ده او دا بیا مع المدینه حرم ما بین عیر الى ثور دا مکمل تفصیل بیا بیان شو. حدیث نه معلومه شوه چې مدینه طیبه هم عزت لري او د دې نه د مدینې د حرم شمالي او جنوبي تحدید معلومیږي او هر چې مشرقي او مغربي حد دی. نو دې لپاره کې حدیث دی چې ما بین لابتیها حرام، د مدینې د دواړو کارجونو ځمکو ترمنځ چې کوم علاقه ده هغه حرم دی. او د دې حرو یعنی کارجونو ځمکو نه مراد یوه حره او بل وبره چې د مدینې طیبې په مغربي اړخ کې ده او دویمه حره واقع غته وایي چې د مدینې طیبې مشرقي اړخ ته واقع ده. په دې طریقې د مدینې طیبې د حرم د څلورو واړو طرفونو حد هغه واضح دی چې هغه یو حر دی او بل چې دی حر واقع او بل حر وبر ده څلور اطراف دي. د مدینې او مکې د حرمینو ترمنځ فرق، د مدینې په حرم کې په ونو بوټو پرې کولو او ښکار کولو کې جزا او فدیه نشته او د مکې په اړه شته چې انسان د مکې ونې کټ کړلې یا وغیره نو هغه به فدیه ورکړي او د مدینې کې نشته. دارنګه د مدینې په حرم کې د څاروو غیا لپاره بوټ پرې کول جائز دي. حدیث کې راځي ولا تخبط فيها شجره الا لعلف، مسلم روایت کړی دی په صفحه 1300 کې. دارنګه د کیکر او د دغه نور شینه د کورو جوړولو لپاره لرګي وغیرہ پرې کول جایز دي او د مکې په حرم کې دا شینه جایز نه دي. دا صرف ازدخر چې راغلو هغه جایز دي. دارنګه د مدینه د حرم نه بهر کې چا کار ونیو او حرم ته داخل ک او د هغه بندول او ذبح کول جایز دي. لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د انس رضی الله عنه ورته ورته فرمایلو یا ابا عمر ما فعل النغير، اے ابا عمر هغه بلبل د سکړه. بخاری روایت کړی دی په صفحه 615 کې، مسلم روایت کړی دی په 1215 کې. او د حرم مکی حکم د خلاف دی، التبا نبا التخکار نشي او نه برا باندې. دانګي د دې د عزت بیان شوی دی چې د مدینې لپاره هم عزت شته، حرمت شته، لکه څنګه چې د مکې لپاره هم شته. او دا قول د جمهور علماو د امام ابي رحمه الله په نس د وایغه چې د مدینې لپاره حرم نشته. او دلیل له ابو عمر دغه پردنی حدیث ذکر کی چې وای د مدینې لپاره حرم وي نو بیا په دې کې دغه مارغه ساتل پکار نه وو. جواب دا د بهر راوړل شو، لکه مخکې تیر شو چې دا عمر د بهر نیولیو، دنه مدینه کې نه ونیولې، بهر نیولې به مدینه ته داخل کړیو. یا د ابو عمر حدیث د مدینه لپاره د حرم مقررول مخکې واقع ده او مدینه لپاره حرم هغه وخت مقرر شو کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خیبر نه واپس راغی.
دلته سوال دا چې امام طحاوي رحم الله وايي د مدینه د حرم کېدو نه مراد دا چې تعظیم کول دي، نه دا چې د هغې ښکار کول حرام دي او ونه پرې کول دا منع شي. جواب دا خبره صحیح نه ده، ځکه په حدیث کې ښکاره وضاحت سره دا راغلی چې إني حرمت المدينة ما بين لابتها لا يقطع عضاها ولا يصاد سيدها. مسلم روایت کړی دی په 1902 کې د جابر رضی الله عنه نه چې إني حرمت المدينة، الله پیغمبر چې مدینه عزت شته لکه څنګه چې د مکې شته د مدینه اطرافو کې چې کوم حدود دي دا دننه به ښکار نشي کولی او نه به یو شی کټ کولی شي. نو دا استنی احادیث چې دا دلالت کوي په څه باندې؟ په حرمت د هغې باندې، په عزت د هغې باندې. لهذا دا خبره صحیح نه ده چې کوم خلک دا خبره کوي چې د مدینې لپاره حرمت نشته. درجه د حدیث دی، حدیث د امام بخاري نقل کړی دی، امام مسلم، امام ترمذي، امام احمد، دارنګه ابن حبان هم نقل کړی دی. ونسبة الحديث لمسلم فقد سهو فقد أخرجه البخاري أيضا وأن يكون من أجل ما ذكره من الفتح. واتفقت روايات البخاري كلها على إبهام الثاني إلى كذا تأثر بقول أبي عبيد إنه ليس في المدينة ثور وقد علمت أن الصواب غير هذا. وخير خبر دغدا چې لکه څنګه چې د مکې لپاره عزت او حرمت شته د مدینې لپاره هم حرمت او عزت شته. حدیث نمبر 622 باب صفة الحج ودخول مکة. د حج طریقه او مکې ته د نوتو بیان. د نور عباداتو په شان د حج طریقه هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم په عملي توګه امت ته ښودلې ده او امت ته یې وفرمایل لتأخذوا مناسککم، معنا د حج طریقې زده کړئ، ځکه کېدی چې زه د خپل د حج نه وروسته بل حج ونه کړم. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د حج مبارک کې ګڼ روایتونه راغلي دي، مګر د ټولو نه اوږد روایت د جابر رضی الله عنه حدیث دی چې هغې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د حج طریقه او زیاتره مسائل په ډېره ښایسته انداز سره ذکر شوي دي. وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. دی حدیث کې د تلبیه نه پس د دعا حکم ذکر شوی دی. خزیمه بن ثابت رضی الله عنه نه روایت دی چې نبی صلی الله علیه وسلم با کله په حج یا عمره کې د تلبیه نه فارغ شو نو د الله رب العالمین نه به د هغه د رضامندي او جنت غوښتو او د هغه په رحمت سره به د دوزخ د اور نه پناه غوښتله. دا حدیث دا د سند په لحاظ ضعیف دی. حدیث دلیل دی چې په حج او عمره کې د هرې تلبیې نه پس دعا کول او په دعا کې د الله نه د جنت سوال کول هغه پورې د جهنم پناه غوښتل مسنون او مستحب عمل دی. خو دا حدیث چونکې سخت ضعیف دی د دې نه دا مسله نه ثابتېږي. البته د عموماتو نه معلومیږي چې تلبیه ویونکي لپاره دعا غوښتل مشروع دی، ځکه د محرم او د تلبیه ویونکي مقام فراخه مقام دی. په دې کې د دعا غوښتو په نبی صلی الله علیه وسلم درود ویلو عام اجازت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم با هر وخت د الله رب العالمین په ذکر کې مشغول او نبی صلی الله علیه وسلم با د صحابه رضی الله عنهم نه اوریدل چې هغوی به په تلبیه کې بعضې الفاظ زیات کول، نو هغوی به په دې سکوت سره نبي علیه السلام په دې سکوت وکړه. البته دا د دعا مستقل مستحبه طریقه نه ګڼي، ځکه په دې کې راغلی حدیث ضعیف دی چې خاص دعا به پکې کې نه، عام دعاګانې پکار دي، خو داسې خاص آیات باندې دعاګانې د نبي علیه السلام نه پکې ثابت نه دي. درجه د حدیث ضعیف حدیث دی، کتاب الام کې نقل شوی دی، دویم جلد صفحه 152 کې او دارقطنی نقل کړی دی، دویم جلد صفحه 338 کې، امام بیهقي پنځل جلد صفحه 46 کې ضعیف دی. دې حدیث مدار په صالح ابن محمد ابن زائد المدني باندې دی. امام بخاری فرمایي دا منکر الحدیث دی او په دې کې د امام شافعي استاد ابراهیم ابن محمد دروغجن راوي دی. لهذا حدیث په اعتبار د سند سره هغه ضعیف دی.
حديث نمبر شفاكسوا درش. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرت هاهنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف رواه مسلم. دی حدیث کې دا مسله بیانې چې د مینا هر ځای د حلالې ځای او عرفات او مزدلفه هر ځای د وقوف ځای دی. وعن جابر رضی الله عنه د جابر رضی الله عنه نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما دلته قرباني وکړه او مینا ټوله د قرباني ځای دی، نو تاسو په خپل ځایونو کې قرباني وکړئ. او ما دلته وقوف وکړو او عرفه ټول د وقوف ځای دی، او ما دلته قیام وکړو مګر مزدلفه ټول د وقوف ځای ده. نحرت هاهنا دینه معلومه شوه چې دا خبره نبی صلی الله علیه وسلم د اختر په ورځ کړې وه. او مینا د دې حد مشرقي اړخ نه، وادي محسر مغربي اړخ نه، جمرة العقبه او د جنوبي او شمالي اړخ نه دوه اوږده غرونه دي. د دې غرونو مخامخ طرفونه د مینا برخه دا او رسنی اړخونه د مینا نه بهر دي. مینا ته مینا ځکه وایي چې دې معنا ده تویدل، او په دې کې هم د قرباني وینه تویږي. رحالکم جمع د رحل ده درې اچولو ځای ته وایي چې کوم ځای کې انسان درې اچولی وي، چېرته چې د اوښ پالانونه پراته وي. وجمع جمع مزدلفې ته وایي، دا ځکه چې دلته په جاهلیت او اسلام دواړو کې د خلکو اجتماع وه. یا ځینې وایي اسمان نه راکوزېدو نه پس د آدم او حوا علیهم السلام دواړو ملاقات دلته شوی و. ځینې وایي جمع ورته ځکه وایي چې دلته دوه منځونه جمع کېږي. والله اعلم. د مزدلفې او مینا ترمنځ حد فاصل وادي محسر دی، لکه څنګه چې د مزدلفې او عرفات ترمنځ حد فاصل هغه نمیره ده. حدیث کې یو څو فواید. اول حدیث ته معلومه شوه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مینا په یو خاص ځای کې هدایا قرباني کړي، خو خلکو ته دا بیان وکړو چې د مینا ټول علاقه د قرباني ځای دی، بلکې ټول حرم د قرباني ځای دی. برابر خبر ده که مینا وي که مزدلفه او که مکه وي، ځکه الله رب العالمین فرمایي ثم محلها الى البيت العتيق. د البيت العتيق نه مراد ټول حرم دی. او په حدیث کې د مکې ټول فراخ داوی د حلالي ځایونه دي، مراد ټول حرم دی. او په حدیث کې راځي او ابن عباس رضی الله عنه فرمای د وخانو د حلالي ځایونه مکه ده، خو دا د وینو نه پاکه کړې شوې ده، او مینا هم د مکې برخه ده. د دې نه معلومه شوه چې په عرفات یا بل ځای کې به قرباني نه کوي، ځکه دا د حرم د حدودو نه بهر علاقه ده. البته که بچا باندې د احرام د ممنوعاتو د ارتکاب وجه دا لازم شوی وي، نو که په حرم کې دننه وي نو چېرته چې لازم شوی وي هلته به قرباني کولی شي. که بهر وي، که د حرم نه بهر و نو چېرته چې دغه ممنوع فعل ارتکاب یې کړی وي هلته به ذبح کوي، او په حرم کې هم ذبح کول جایز دي. دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عرفات په یو خاص ځای کې وقوف وکړو، او خلکو ته یې وفرمایل چې د عرفات په هر یو ځای کې وقوف صحیح دی، خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه خاص ځای کې وقوف کول آسان وي نو بهتره به وي. دارنګې په مزدلفه کې په یو خاص ځای کې ایثار شو، خلکو ته یې بیان وفرمایل چې ګوره مزدلفه ټوله د وقوف ځای ده، دلته هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وقوف په ځای کې وقوف کول بهتر دی، خو په دې شرط چې اساني وي. دارنګې په دې بیان کې خلکو ته یسر او اساني ورکول غرض دی، ځکه که ټول خلک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وقوف د خاص ځای اهتمام وکړي نو په دې کې ډېر زیات تکلیف دی خلکو ته. په لکونو خلک راځي چې په یو خاص ځای کې وقوف هغه وشي. دې بیان کولو فایده دا ده چې په مینا کې په هر یو ځای کې څوک ذبح وکړي نو ته به انشاءالله د سنت طریقې مکمل ثواب ملاویږي. دغشان په مزدلفه او عرفات کې د وقوف مکمل ثواب ورته ملاویږي، ځکه چې په یو خاص ځای کې ودرېدل او د یو خاص ځای کې عقیدل دا ممکن نه ده، چې ممکن نه ده، ځکه نبي علیه الصلاة والسلام دا بیان وکړ. بل په دې کې دې خبرې ته اشاره ده چې نبي علیه الصلاة والسلام هغه مشفق انسان و، د خپل امت ته غم وسره دی، ځکه نبي علیه الصلاة والسلام دا خبره وکړله چې زه کوم ځای کې ودرېدلم دا ټول ځای تاسو ودرېدلی شئ.
توجه د حدیث صحیح حدیث دی امام مسلم نقل کړی دی. حديث نمبر 630 وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرت هاهنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف رواه مسلم. دی حدیث کې دا مسله بیانې چې د مینا هر ځای د حلالې ځای او عرفات او مزدلفه هر ځای د وقوف ځای دی. وعن جابر رضی الله عنه د جابر رضی الله عنه نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ما دلته قرباني وکړه او مینا ټوله د قرباني ځای دی، نو تاسو په خپلو ځایونو کې قرباني وکړئ او ما دلته وقوف وکړو او عرفه ټول د وقوف ځای دی او ما دلته قیام وکړو مګر مزدلفه ټول د وقوف ځای ده. نحرت هاهنا دینه معلومه شوه چې دا خبره نبی صلی الله علیه وسلم د اختر په ورځ کړې وه. او مینا د دې حد مشرقي اړخ نه، وادي محسر مغربي اړخ نه، جمرة العقبه او د جنوبي او شمالي اړخ نه دوه اوږده غرونه دي. د دې غرونو مخامخ طرفونه د مینا برخه دا او رسنی اړخونه د مینا نه بهر دي. مینا ته مینا ځکه وایي چې دې معنا ده تویدل او په دې کې هم د قرباني وینه تویږي. رحالکم جمع د رحل ده درې اچولو ځای ته وایي چې کوم ځای کې انسان درې اچولی وي چېرته چې د اوښ پالانونه پراته وي. وجمع جمع مزدلفې ته وایي دا ځکه چې دلته په جاهلیت او اسلام دواړو کې د خلکو اجتماع وه. یا ځینې وایي اسمان نه راکوزېدو نه پس د آدم او حوا علیهم السلام دواړو ملاقات دلته شوی و. ځینې وایي جمع ورته ځکه وایي چې دلته دوه منځونه جمع کېږي. والله اعلم. د مزدلفې او مینا ترمنځ حد فاصل وادي محسر دی، لکه څنګه چې د مزدلفې او عرفات ترمنځ حد فاصل هغه نمیره ده. حدیث کې یو څو فواید. اول حدیث ته معلومه شوه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مینا په یو خاص ځای کې هدایا قرباني کړي، خو خلکو ته دا بیان وکړو چې د مینا ټول علاقه د قرباني ځای دی، بلکې ټول حرم د قرباني ځای دی. برابر خبر ده که مینا وي که مزدلفه او که مکه وي، ځکه الله رب العالمین فرمایي ثم محلها الى البيت العتيق. د البيت العتيق نه مراد ټول حرم دی. او په حدیث کې د مکې ټول فراخ علاوه د حلالي ځایونه دي، مراد ټول حرم دی. او په حدیث کې راځي او ابن عباس رضی الله عنه فرمای د وخانو د حلالي ځایونه مکه ده، خو دا د وینو نه پاکه کړې شوې ده او مینا هم د مکې برخه ده. د دې نه معلومه شوه چې په عرفات یا بل ځای کې به قرباني نه کوي، ځکه دا د حرم د حدودو نه بهر علاقه ده. البته که بچا باندې د احرام د ممنوعاتو د ارتکاب وجه دا لازم شوی وي، نو که په حرم کې دننه وي نو چېرته چې لازم شوی وي هلته به قرباني کولی شي. که بهر وي که د حرم نه بهر و نو چېرته چې دغه ممنوع فعل ارتکاب یې کړی وي هلته به ذبح کوي، او په حرم کې هم ذبح کول جایز دي. دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عرفات په یو خاص ځای کې وقوف وکړو او خلکو ته یې وفرمایل چې د عرفات په هر یو ځای کې وقوف صحیح دی، خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه خاص ځای کې وقوف کول آسان وي نو بهتره به وي. دارنګې په مزدلفه کې په یو خاص ځای کې ایثار شو، خلکو ته یې بیان وفرمایل چې ګوره مزدلفه ټوله د وقوف ځای ده، دلته هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وقوف په ځای کې وقوف کول بهتر دی، خو په دې کې شرط چې اساني وي. دارنګې په دې بیان کې خلکو ته یسر او اساني ورکول غرض دی، ځکه که ټول خلک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وقوف د خاص ځای اهتمام وکړي نو په دې کې ډېر زیات تکلیف دی خلکو ته. په لکونو خلک راځي چې ته به یو خاص ځای کې وقوف هغه وشي. دې بیان کولو فایده دا ده چې په مینا کې په هر یو ځای کې څوک ذبح وکړي نو ته به انشاءالله د سنت طریقې مکمل ثواب ملاویږي. دغشان په مزدلفه او عرفات کې د وقوف مکمل ثواب ورته ملاویږي، ځکه چې بلا یو خاص ځای کې ودرېدل او د یو خاص ځای کې عقیدل دا ممکن نه ده، چې ممکن نه ده، ځکه نبي علیه الصلاة والسلام دا بیان وکړ. بل په دې کې دې خبرې ته اشاره ده چې نبي علیه الصلاة والسلام هغه مشفق انسان و، د خپل امت ته
غم سره دې ځکه نبی عليه الصلاه والسلام دا خبر وکړه چې زکم د کوذر دل دا ټول زی تاسو درېدل شي. توجه د حدیث صحیح حدیث د امام مسلم نقل کړی دی. حدیث نمبر 630 وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها متفق عليه. دي حدیث کې دا مسله بیانېږي چې مکې ته به د کوم ځای نه ننوځي او د کوم طرف نه به وځي. عائشة رضی الله عنها نه روایت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله حج لپاره مکې ته ننوته نو پورتنی اخ نه ننوته او د هغې د لاندې اخ نه راووته. حدیث دلیل دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکې ته د علیا اوچت طرف له اړخه داخل شوی دی چې دې ته کدا وایي او کله چې واپس راوته نو د سونا سفلا یعنی چې راوته د سونا علیا او چې راوته د سنیه سفلا طرف نه یعنی ښکته طرف نه هغه وته چې دې ته کدا او په موجوده وخت کې مسفله هم ورته وایي. ممکن ده چې دا لاره بدلول د شاعرو د اظهار لپاره وه. بیا د علماء په دې کې اختلاف دی چې په دې لارو باندې داخلېدل او خارجېدل مستحب دی او که نه. نو ځینې فرمایي دا کار نبی کریم صلی الله علیه وسلم قصدن به طور عبادت کړی و نو د هغوی په دې کار کې تابعداري کول دا مستحب وي. او ځینې نور وایي دا ده چې دا کار د دخول او خروج د سهولت د وجې کړی و. هغه دا چې بره طرف چې دی د هغوی په لار کې و نو ځکه دې نه مکې ته نه وته. نو کله چې واپس راوته نو اساني دا وه چې دې بل لار باندې ښکته طرف راکوز شو. ځینې وایي چې په دې وجه کې دا هم کېدلی شي چې دا لاره ځکه غوره شوې ده چې په دې باندې د تلو سره کعبه مخامخ راځي. او ځینې فرمایي نبي کریم صلی الله علیه وسلم د هجرت په موقع د مکې دې طرف نه په پټه وتی و نو اراده یې وکړه چې دې ته د اوچت ځای نه ښه ښکاره راننوځي. او یو وجه ده چې د مکې د فتحې په کال نبي صلی الله علیه وسلم په دې طرف مکې ته داخل شوی دی. د حجة الوداع په موقع هم همغه حالات اختیار کړه. او د دې سبب دا و چې ابو سفیان عباس رضی الله عنه ته ویلي و زه هغه وخته پورې نه مسلمانېږم تر څو چې مې د کدا نه راختونکي اسونه نه وي لیدلي چې کوم اسونه د کدا طرف نه راخېږي. عباس رضی الله عنه ورته وویل دا ولې؟ ابو سفیان وویل بس دا یو شی دی چې زما په زړه کې راغلی دی هغه دا چې الله رب العالمین ته هېڅ کله اسونه نه راښکاره کوي. عباس رضی الله عنه فرمایي چې کله نبی صلی الله علیه وسلم داخلېده نو ما دا خبره ابو سفیان ته وریاده کړله. بهرحال د نبي صلی الله علیه وسلم تابعداري په هر ځای کې افضله ده. د نبي علیه الصلوة والسلام تابعداري پکار ده چې هغه څنګه نوتې د مسلم تل پکار دی هغه طریقه افضله ده. درجه د حدیث صحیح حدیث د امام بخاري نقل کړی دی په صفحه 1500 کې. امام مسلم نقل کړی دی په صفحه 1258 کې. امام ابو داود نقل کړی دی امام ابو داود رحمه الله په صفحه 1388 کې. امام ترمذی هم نقل کړی دی. لہذا حدیث ته دا مسله معلومه شوله چې نبی علیه الصلاة والسلام چې کله مکې ته هغه ننوته نو د بره طرف نه یعنې د سنې علیا طرف نه اوچت طرف نه هغه اټ طرف نه داخل شوی دی چې دې ته کدا وایي. او چې کله واپس راوته نو د سنې سفلا ښکته طرف نه هغه واپس شوی دی دې ته کدا وایي. لہذا که یو انسان په دې باندې عمل وکړي الله رب العالمین ول اجر ورکړي. حدیث نمبر 625 وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. دی حدیث کې دا مسله بیانېږي چې مکې ته ننوتو په وخت کې غسل کول مستحب عمل دی. ابن عمر رضی الله عنه روایت دی چې کله به
دا مکې ته ننوته په وادي طوا کې به تر سبا پورې شپه تېروله او غسل به یې کولو او دا خبره به یې کوله چې نبي علیه السلام به داسې طریقه کوله. حدیث کې یو څو فواید. اول حدیث نه معلومه شوه چې څوک مکې ته ننوځي نو د ننوتو نه مخکې غسل کول پکار دي او په دې غسل کې غرض د مکې مکرمې تعظیم او ادب دی. دارنګې راتلونکو اعمالو لپاره نظافت، تیاری او تازگی ده. ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم نا معلومه شوه چې ابن عمر رضی الله عنه به دا کار د نبی صلی الله علیه وسلم په تابعدارۍ کې کولو. په دې وجه نبی علیه السلام چې کوم کار کړی دی دا د هغوی عمر رضی الله تعالی عنہ نقل کړی دی او عمر رضی الله تعالی عنہ چې یو کار نقل کړي دا دلیل په دې خبره باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت وي. دې طوا د طوا په زور یا زیر یا پیغ سره لسل کېږي د مکې مکرمې په یو علاقه کې یو ځای دی جرول ورته وایي بئر طوا یعنی د طوا کوهی اوس هم د مستشفى الولادت په نوم باندې هغه ته مخامخ موجود دی او اهل مکه مشهور دی هغه کې بیجني هغه ته معلوم دی. ابن عمر رضی الله عنه با دا غسل په دې علاقه کې ځکه کولو چې دا علاقه د په لاره کې راتله او دا مقصد نه دی چې ګنې هر څوک چې هر ځای ناراضي دلته به غسل کوي بلکې د چا لاره چې په دې طوا باندې وي نو هغه لپاره دلته غسل کول مستحب کار دی او که څوک د بل خوا ناراضي نو هغه لپاره مکې مکرمې ته داخلېدو په وخت کې چې هر ځای کې چې ورته اسانه وي غسل کول مستحب عمل دی. د مسلم په روایت کې د سره د الفاظ هم دي چې ثم يدخل نهارا بیا به د ورځې مکې ته ننوته دې لپاره چې د مکې نه بهر شپه تېرولو سره آرام وکړي او سهار د حج یا عمرې کولو لپاره تازه وي. او دا غسل او د مکې نه بهر شپه تېرول د ټولو علماو په یاد مستحب عمل دی او دا غسل د محرم د وجه نه دی بلکې د مکې مکرمې تعظیم او ادب لپاره دی. دې وجه نه که څوک بغیر د احرام نه هم مکې ته ننوځي هغه لپاره غسل کول مستحب عمل دی چې هغه غسل وکړي لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکې د فتح په کال بغیر د احرام نه مکې ته ننوته دا غسل وکړه. د حدیث د امام بخاری نقل کړی دی په 1500 دراویه کې امام مسلم نقل کړی په 1209 کې امام ابو داود نقل کړی دی امام مالک اول جلد صفحه 340 کې امام دارمی صفحه 929 کې لہذا حدیث په اعتبار سره صحیح حدیث دی او دا مسله حدیث نواجه معلومه شوه چې مکې ته ننوتل د هغې نه مخکې غسل کول دا مستحب عمل دی او بهتر عمل دی. حديث نمبر 666 وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه رواه حاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. دي حدیث کې دا مسله بیانې چې حجر اسود باندې د سجدې کول حکم. ابن عباس رضی الله عنه روایت دی چې هغه حجر اسود کولو او په هغې به پوزه او تندې کې خودلو. حاکم مرفوعا او بیهقي موقوفا روایت کړی دی. حدیث نه ثابت شوه چې طواف شروع کولو په وخت کې حجر اسود کولول او بیا د طواف په دوران کې هر ځل کولول مسنون او مستحب عمل دی او دا په صحیح احادیثو کې ثابت دی. دارنګه معلومه شوه چې په حجر اسود باندې سجده کول یعنی پوزه او تندې پرې کې خودل هم مستحب دی او په دې کې الله لپاره تواضع او عاجزي ده. امام مالک رحمه الله سجده کې خودلو ته بدعت ویلي دي ځکه د په نس د حدیث موقوف دی مرفوع نه دی او په مرفوع احادیثو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه صرف کولول راغلي دي سجده نه راغلي. دا وجه ده د مالکیانو په کتابونو کې دیتا مکروه ویل شوی دی لیکن هر کله چې د عمل د ابن عباس او عمر رضی الله عنهم ثابت دی نو بیا دې بدعت ویل جایز نه دی بلکې دا یو مشروع او جایز عمل دی ځکه د صحابي
عمل ته بدعت ویل کار نه دی. سره دی چې دا حدیث مرفوع هم دی. دیو جنا د نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو چې عمل وکي نو هغه ته بدعت نسبت کول دا صحیح نه دی. دغه صحابه کرام حقارت هم دی. هذا بسوغ کولو كان يقبل الحجر الاسود ويسجد عليه او دغه یو قسم عاجزي هم ده. مثال خپل رب ته عاجزي پرې چې الله ته خدای د محتاج ما دا جل حدیث صحیح حدیث دی. امام حاکم نقل کړی اول جلد صفحه 315 کې وصححه ووافقه الذهبي او د امام دارقطني هم ذکر کړی دی. امام دارقطني ذکر کړی دی په دویم جلد صفحه 209 کې دا حدیث موقوفا او مرفوعا دواړه صحیح دی. شیخ الزی رحمه الله هم آغاز ذکر کړی وقواه شیخ البانی فی مناسک الحج والعمره. لهذا حدیث په اعتبار د سند سره صحیح دی. حدیث نه دا مسله ښکاره واضحه شوه چې حجر اسود ښکلول دا پکار دی چې حجر اسود دغه ښکل شي او دې ته بدعت ویل یا په دې باندې رد کول دا صحیح نه دی. او سجده کول دام صحابه وکړي دا نو دې ته بدعت ویل یا په دې باندې رد کول او منبرونو باندې دې بیان کول چې دا خو بدعت دی چې دغه څه دا په کار نه دی. صحابه یو کار کړی دی نو هغه ته بدعت ویل دا په کار نه دی. لہذا حدیث ته دا مسله واضحه معلومه شوه. حدیث نمبر 620 وعنه قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا 4 ما بين الركنين متفق عليه. دې حدیث کې دا مسله بیانېږي چې په طواف کې رمل او د دې د ځایونو بیان. ابن عباس رضی الله عنهما روایت دی چې نبی صلی الله علیه وسلم خلقو ته حکم وکړو چې دوی د طواف په اولنی 3 چکرونو کې د 2 رکنونو رکن یمانی او حجر اسود ترمنځ په مذهب دا منډه وهي او په باقي 4 چکرونو کې د معمول مطابق نارمل مزل وکړي. ان يرملو یا يرملو رمل نزدې قدمونه اخیستو سره تیز تلو ته وایي. ابن عباس رضی الله عنه پر حدیث داسې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم او داغه ملګری مکې ته راغلل. نو مشرکانو دا خبره وکړه چې تاسو داسې خلک راغلل چې د یثرب مدینه هغه تبې واریاستئ هغې خوار کړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام دوی ته حکم وکړو چې دوی په 3 ګردشونو کې تیز لاړ شي او د رکنینو ترمنځ په عام رفتار سره لاړ شي. او نبی علیه الصلاۃ والسلام دوی ته په ټولو ګردشونو کې د تیز تلو حکم صرف په دې وجه ونکړ چې په دې باندې رحم وکړي. بخاري مسلم روایت کړی دی او دا د عمرة القضاء واقعه ده. حدیث کې یو څو فواید. اول حدیث نه ثابت شوه چې د حج یا عمرې د طواف اولنی 3 ګردشونو کې رمل کول مسنون او مستحب کار دی او دا په طواف قدوم او د عمرې په طواف کې وي. برابر خبر ده که یوازې عمره وي او که د حج تمتع عمره وي، که ځان له عمره وي او که د حج تمتع عمره وي. او دا رمل به د حجر اسود نه شروع کیږي او په رکن یمانی باندې ختمیږي. د رکن یمانی او حجر اسود ترمنځ به په عام رفتار سره مزل کوي او دا کار نبی صلی الله علیه وسلم په صحابه باندې د رحم او ترس کول لپاره وکړو. د دې رکنینو ترمنځ ورته ځکه د منډې وولو حکم ونکړو چې مشرکانو دوی له دلته نه لیدله، ځکه مشرکان د حتیم مخامخ په جبل قیعان یا قیعان باندې ناستو او دا د رکنینو شا طرف وو. نو دلته په مزل کولو کې مشرکان د مسلمانانو نه ښکاره کېدل، نو ځکه عام مزل کولو. او کله چې مشرکانو مسلمانانو پر عمل کولو ولیدل نو هغوی ویل تاسو خو دا ګمان کوئ چې دوی کمزور شوي دي، حالانکې دوی خو د فلاني په شان زیات مضبوط خلک دي. نو په دې کار سره هغوی سخته غوسه شو. په دې حدیث کې دا خبره ده چې د رکن یماني او حجر اسود ترمنځ نارمل
عادي مزل راغلی دی نو دا منسوخ دی ځکه د ابن عباس رضی الله عنه دا حدیث د مکې د فتح مکې په عمرة القضاء اوم کال باندې و او وروسته بیا په حجة الوداع کې نبي علیه الصلاة والسلام په درې واړو ګردشونو کې چې رمل کولو نه یعنې د رکن یماني او حجر اسود ترمنځ هم منډه واله چې منډه به وي یعنې په دې حج کې د حجر اسود نه حجر اسود پورې رمل کړی دی او دا اخرنی عمل دی نو دا د مخکینی عمل لپاره ناسخ دی یا داسې وایي چې د رکنینو ترمنځ هم رمل کول مستقل سنت طریقه ده لکه عبدالله ابن عمر رضی الله عنه په حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم په درې ګردشونو کې د حجر اسود نه حجر اسود پورې سخت تیز منډه به کوله پلواني به ښکاره کوله او په څلورو کې به عام رفتار سره تله حدیث صحیح حدیث امام مسلم نقل کړی دی په صفحه 1288 کې امام مالک نقل کړی دی په 216 صفحه کې لہذا بخاری شریف هم نقل کړی دی په 1402 کې دغه امام ابو داود نقل کړی دی امام احمد اول جلد صفحه 290 کې حدیث په اعتبار د سند سره صحیح حدیث دی نو حدیث نه دا مسله خو واضح شوله چې انسان کله هغه عمره تلاشي یا حج تلاشي نو اولنی درې طوافونو کې به ګردشونو کې به منډه وي او پلواني به ښکاره کوي مقصد په دې کې رد په مشرکانو باندې حديث نمبر 628 وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب 3 ومشى 4 وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى 3 أطواف بالبيت ويمشي 4 متفق عليه. في حديث كهم ده طواف مسألة يعني ابن عمر رضي الله عنهما روایت دی چې کله به هغه اولنی طواف یعنی طواف قدوم یې کولو نو په اولنیو 3 چکرونو کې به په تیز تلو یعنی تیز مزل به کولو او په 4 چکرونو کې به د معمول مطابق مزل کولو. په یو روایت کې څه د دې چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته چې کله به هغه په حج یا عمره کې اولنی طواف کولو یعنی طواف قدوم نو په اولنی 3 چکرونو کې به تیز مزل کوو او په 4 کې به نارمل مزل کولو. خب اسرع په منډه بتلو خب او رمل دواړه یو معنی لري چې تیز مزل کول. حدیث کې یو فائد اول حدیث نه ثابت شو چې نبی صلی الله علیه وسلم با د حج او عمره په اولنی 3 طوافونو کې رمل کولو او په باقی 4 کې به د معمول مطابق تل او معلومه شو چې رمل صرف د حج او عمره په اولنی 3 طوافونو کې مشروع دی. دارنګه په هغه طواف کې مشروع دی چې کله انسان د سفر نه راشي چې دته طواف قدوم وایي کدا د حج طواف یو کدا عمره. درېمه فائدہ دا ده چې په دې رمل کې حکمت په خپل قوت سره د مشرکانو او دشمنانو سوزول او غصه کول مقصد دی. اوس اگر که د دې سبب ختم دی او دلته داسې مشرکان نشته چې هغوی په دې کار سره غصه کړی شي مګر د دې حکم مشروعیت تر قیامت پورې پاتې دی. یو خو د سنت د اتباع د وجې او بل د دې سبب د رایادولو په وجه چې کله انسان رمل کوي نو د نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام عمل او د مشرکانو غصه کول به ورته رایادېږي. دا وجه ده عبد عمر رضی الله تعالی عنه خپل دا سوال وکړ چې موږ اوس رمل ولې کوو په دې کار سره خو موږ مشرکانو ته خپل قوت خو ده هغوی خو الله رب العالمین تباه کړل به خپله وفرمیل نه دا یو داسې شی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی نو موږ د دې پرېښودل نه خوښوو په د الله پیغمبر کړی دی موږ هم کوو. څلورمه فایده دا ده حدیث نه معلومه شوه چې په هر جائز طریقه چې کېدای شي کافران او مشرکان غصه کول پکار دي او مسلمانان له پکار دي چې دوی کافر د خپل قوت او نشاط وښایي او داسې کارونه نه ځان وساتي چې هغه د دوی په کمزوري درات کوي. ځکه کله چې هم دشمن په مسلمانانو کې کمزوري وویني
په دې کې تمه پیدا شي او په دې خپل حربي یا فکری حمله کوي. الله رب العالمین نه غواړو چې د خپل دین مدد وکړي او خپل دشمنان ذلیل کړي، او هغه دشمنان چې د دین دشمنی کوي او د خپل دین دشمنی سره ده او یا دشمنی شروع کړي، د الله دې هغه تباه کړي. د بلوغ المرام په قدیم نسخو کې دا حدیث موجود دی، د ځینو نسخو د حدیث هغه حذف شوی دی. دغه د حدیث صحیح حدیث د امام بخاری نقل کړی دی په 1419 کې، امام مسلم په صفحه 1261 کې، دغه امام احمد دویم جلد صفحه 13 کې، امام مالک اول جلد صفحه 315 کې. لہذا حدیث په اعتبار سره سره هغه صحیح حدیث دی. حديث لمبر 609 وعنه رضي الله عنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين رواه مسلم. یہ حدیث کې دا مسله بیانې چې د کعبه د ګوټونو کولولو حکم ابن عباس رضی الله عنه روایت دی چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ندر دلی چې د دوه ګوټونو نه علاوه د بیت الله بلکم برخه غاخ کول کړی وي، رکنین یمانیین علاوه یستلم اللاس به ور باندې راخلو. الرکنین د رکن تسنیه دا ګوټ توي، الیمانیین د یا په تخفیف او تشدید دواړو سره لشلږي، خو تخفیف زیات فصیح دی. یعنی رکن یمانی او حجر اسود د دواړو ته تقریبا یمانیان وایي. د کعبه څلور ګوټونه دي، شرقي او په دې کې حجر اسود لیدل کېږي، هغه لیدل دی په غربي او دا د شرقي ګوټ شاته دی، او دا رکن یمانی دی یعنی یمن طرف ته ګوټ دی. دغه د په خلاص دی رکن شامی او دغه او دې شاته رکن عراقي دی، دا په ګس لاس دی. او دا معلومه طریقه دا چې انسان د کعبه دروازې مخې ته ودرېږي او مشرقي طرف ته مخکې، نو په یو لاس کې یا په یو لاس مخکې وروسته رکن یمانیان دي او بل لاس کې مخکې او وروسته رکن شامیان دي. یا داسې وایي چې حجر اسود جنوبی شرقی اخته او رکن یمانی جنوبی غربی اخته واقع دی، او دې په مقابل کې رکنین شامیان دي. حدیث کې یو فواید. اول حدیث نا معلومه شوه چې په هر طواف کې رکن یمانی او حجر اسود کولول مشروع او مسنون دي. بیا د دې دواړو په کولولو کې فرق دی، هغه دا چې حجر اسود باندې به لاس هم راخلی شي او خله سره به هم کولول شي، او کلری و نو دې طرف ته به اشاره وکړي او د کولولو په وخت کې به الله اکبر ویل شي. البته کلری او پلاس یا کونټي وغیرہ سره ورته اشاره وکړه نو دا بلشه کولولې، او هر چې د یمانی دی نو په دې به صرف لاس راخلی شي، نه به ورته اشاره کولی شي او نه به په خولې سره کولولی شي او نه به په دې وخت کې تکبیر کولی شي. ځکه دا باب د عباداتو دی، په دې کې به صرف په نس باندې اکتفا کولی شي. د رکنینو یمانیینو کولولو حکمت دا دی چې دا دواړه د ابراهیم علیه السلام په بنیادونو باندې واقع دی، نو ځکه نبی علیه السلام خپل کړی دي او پاتې شو رکنین شمالین، دا د ابراهیم خلیل علیه السلام په بنیادونو واقع نه دی. ځکه کله چې قریشو کعبه جوړوله او خرچه سره کمه شوله، نو هغوی د کعبې نه تقریبا 6.5 ګزه حتیم جدا کو او د کعبې دیوالې لنډ راتاو کو، او د ابراهیم علیه السلام چې په کوم ګوټ باندې د کعبې دیوال ایښی و هغه ته ونه رسولو. ځکه نبي علیه السلام دا دواړه ګوټونه هغه ښکل کړي نه دي، او کېدای شي چې په دې کې بل یو حکمت وي. به هر حال که حکمت دا وي او که بل، خو مسلو طریقه دا ده چې صرف رکنین یمانیین هغه ښکل کړی شي، نه دا نور دواړه. دا وجه ده معاویه ابن عباس رضی الله عنه دواړه
شریک طواف کولو. معاویه رضی الله عنه بعد کعبه ټول ګټونه کولول. ابن عباس رضی الله عنه منع ک نو هغه ویل چې بیت الله نه هیڅ یو ګټ د پرې خودو قابل نه دی. ابن عباس رضی الله عنه ته جواب وکړو لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، بشک استاسو لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات کې خپل پیروي پرته ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د رکنین یمانیین علاوه بل ګډ نه دی خپل کړي. نو معاویه رضی الله عنه هغه تصدیق وکړ او دا کار پرې خود. حدیث معلومه شو چې لکه څنګه د یو کار په کولو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اقتدا پکار ده، نو دغه شان د یو کار په پرې خودو کې هم د نبی صلی الله علیه وسلم اقتدا ضروري ده. نو کله چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د یو فعل سبب موجود وي او د دې باوجود نبی صلی الله علیه وسلم هغه نه وی کړی، نو دا دلیل دی چې دا کار پرې خودل به سنت وي. او دا قسم سنت یو لویه قاعده ده چې په دې سره شرعي احکام محفوظ کیږي او د بدعات لارې هغه باندې بنديږي. دا رنګه معلومه شو چې د رکنینو یمانیین علاوه د کعبه ګټونه دیوالونه په اتفاق د علماء سره خپلول مشروع نه دي. دا شان مقام ابراهیم خپلول او په دې لاسونه راکل جایز نه دي، بلکې دا د الله رب العالمین په دین کې بدعات پیدا کول دي. دا رنګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حجره خپلول په اتفاق د ائمه کرام سره ناجائز نه دي، ناروا کار دی. او د مشرکانو عجیبه عادت دي چې دوی په حجر اسود باندې نور ګاڼې هم قیاس کوي او دا د اولیاء باباګانو وغیره دا ودانګي وغیره باندې هم قیاس کوي. لکه څنګه چې حجر اسود هغه کولول جایز دي دا کولای، حالانکه دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام ثابت نه دي او دا نبی علیه الصلاۃ والسلام کړی نه دي. داخله دا د خپل ځان طریقه کوي او نبی علیه الصلاۃ والسلام صرف د حجر اسود هغه کولول ثابت دي او دا رنګه کوم معنی نور ثابت نه دي. دا چې کوم خلک رکن شامی او عراقی دا کولای یا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د بیبیانو دا کمرې کولای یا د کعبه د ګټونو نه یا د کعبه د فردونه دا یو شیخ کولګي بل شیخ کولګي دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام ثابت دي. موږ باید دې رضا وساتو. درجه الحديث صحیح حدیث د امام بخاری نقل کړی، امام مسلم، امام ابو داود، ابن ماجه، نسائی. حديث نمبر 610 وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك متفق عليه. دی حدیث کې دا مسله بیانې چې حجر اسود خورولو حکم. عمر رضی الله عنه روایت دی چې هغه حجر اسود خل کو او یې فرمایل ما ته خپته ده چې ته یو کانې نه نقصان ورکول شي او نه نفع. کچېرې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا په خورولو نو لیدلې نو ما به ته هیڅ کله نوې خل کړي. حدیث کې یو څو فواید. اول د دې اثر نه ثابته شوه چې حجر اسود خلول او په دې لاس راخل دې لپاره نه دی چې ګنې په دې سره ضرر دفع کېږي یا نفع حاصلېږي یا ترې امید هغه انسان لري، بلکې د دې خلول خو د حج او د عمرې د شعایرو نه یو علامه او نښه ده او د الله د دین د علاماتو نه یو لوی علامه ده. د دې په خلولو کې غرض د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع ده او په اتباع سره د الله رب العالمین عبادت کول دا غرض وي. د عمر فاروق رضی الله عنه د تاریخي ارشاد دا خلکو د ذهن سازی لپاره وو چې هغوی تازه مسلمان شوي او د کانو او بوتانو د عبادت سره امخته شوي. دا یې دې لپاره وو چې هسې نه چې د ناپوهه خلکه چې په دې باندې دوکه وخوري او نور کانې او درګاونه د نفع حاصلولو لپاره او د ضرر د دفع کولو په وجه باندې هغه ښکل کړي. اوس هم ډېر کلمه ګویا مشرکان شته چې د اولیاءو د قبرونو شناختي او شالونه ښکلي او ځان پورې راکاږي او په دې سره تبرک حاصلي. دوی په اسلام کې جاهلیت هغه تلاش کوي. دا په اسلام کې نشته چې دا کوم خلک
د قبرونو ته ځي کاڼي یو څه بل څه. دارنګې دې فرمان نه معلومه شوه چې اصل په عباداتو کې توقف او منع ده. عبادت په ځان نشي جوړولی او نه به په دې کې رای او قیاس له دخل وي. بس عبادت هغه شی کېدی شي چې د هغې مونږ ته شرعا حکم شوی وي او مونږ نه هغه طلب شوی وي. دارنګې معلومه شوه چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د فعل اتباع به کولی شي اگر که په دې کې حکمت معلوم شوی نه وي. دارنګې دا مسله معلومه شوله چې دا کاڼی دا نه چا ته فایده رسولی شي نه چا ته نقصان. ځکه عمر رضی الله عنهم دا فرمایل چې ته یو کاڼی لا تضر ولا تنفع نرد په هغه مشرکانو باندې چې هغوی لګیا دي قبرونو ته ځي د باباګانو نه کاڼي یو څه بل څه دا په ځان باندې وهي یو څه بل څه په ځان باندې راکاږي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت نه دي. دا د خلکو ځان نه هغه جوړ شوي کارونه دي. الله پیغمبر دا کارونه دي کړي. مسلمان باید دې ځان وساتي. مسلمان باید دا کار وکړي کوم کار باندې چې رب العالمین رضا کېږي او هغه کار چې نبي علیه الصلاة والسلام نه ثابت وي. درجه د حدیث صحیح حدیث د امام بخاري نقل کړی 1509 کې، امام مسلم په 1280 کې، امام ترمذی نقل کړی دی او امام احمد اول جلد صفحه 80 کې، امام مالک اول جلد صفحه 300 کې حدیث په اعتبار سره صحیح حدیث دی. حديث نمبر 611 وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن رواه مسلم. فدي حديث کې دا مسله ده چې په امسا وغيره سره حجر اسود ولول. ابو طفیل رضی اللہ عنہ نے روایت دے چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ولدا چې د بیت الله طواف کولو او حجر اسود په یو امسا باندې دا غسر هغه مسک او هغه به خپل کړه. یطوف طواف ګرځېدو او چکر لګولو توای او شرعاً د کعبینا په خاص کیفیت سره و چکرا لګولو توای سره د نیت نه. یستلمو د استلام نه دی او استلام د سلام نه ماخوذ دی او یا د سلام نه ماخوذ دی کانه توای. نو استلام په خلا یا په لاس سره مسکولو توای. به محجن محجن هغه کونټي توای، یعنی هغه امسا چې سره راتاو شوی وي سړی باندې سړی د ځان سره د دې لپاره اخلي چې سړی باندې راوړي یا سامان وغیره باندې راخلي. حدیث کې یو څو فواید. اول حدیث دلیل دی په دې کې چې حجر اسود خولول مستن عمل دی. که ممکن وي او که چیرې ممکن نه وي نو بیا په امسا وغیره سره هغه مسکول او بیا امسا خولول مستن کار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امسا سره هغه زکه خپل کړل شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خبره طواف کولو چې طواف کولو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اول اغامسا حجر اسود ته ویوړه بیا خپل کړه. ځکه جابر رضی الله عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم په حجۃ الوداع کې په صلی باندې د بیت الله طواف کو چې حجر اسود به په امسا باندې خولولو د دې لپاره چې اوچتوي او خلک ویني او پختونه ونه کوي. ځکه خلق نبی صلی الله علیه وسلم پټ کړو. په دې حدیث کې دا مسله چې په صلی باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم طواف کولو وجه بیان شو. هغه دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خلکو سره شریک طواف کولو، څوک د خپل ځان نه نشړل او نه دیکه کول، خلکو نه دیکنه ور کوله او دا د اختر ورځ او طواف افاضه وو. نو صلی باندې طواف جایز دی. د حجر اسود کولو باره کې د راغلو حدیثونو نه معلومیږي چې په دې باره کې د خلکو درې حالتونه دي. یو دا چې په خلوص سره دې په کولو قادر وي نو دا به خولي او د کولو په وخت کې به الله اکبر وای او دا اوسه درجه ده.
بیا د خلولو شمار مقرر نه دی چې څو ځل به خلوي، نو راجح اولاد دا چې یو ځل خلول پکار دی. ولې که نبی صلی الله علیه وسلم زیات ځل خل کړی وي نو موږ ته دا را نقل شوی وي چې نبی علیه الصلاه والسلام د یو ځل زیات خل کړی دی. دیم که په خلو سره خلول آسان نه وي بلکې په لاس یا امسا وغیره وړلو باندې قادر وي نو دا کار به بیا کوي او تکبیر به وایي او بیا به لاس یا امسا خل کی. اگر نبی صلی الله علیه وسلم د حجۃ الوداع په موقع باندې په وخت طواف کولو نو په امسا باندې حجر اسود هغه مسکه او بیا غونټي هغه خل کړلا. نافع رحم الله فرمای ما ابن عمر رضی الله عنه ولد چې په حجر اسود لاس راک او بیا هغه خل ک او یې فرمایل د څو وخت چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کار لیدل دی دا هغه وخت راځي ما دانه د پرېخې. دریم کیفیت هغه ده که په سولې د سوریدو یا د غنې ګونې په وجه حجر اسود کولول آسان نوي نو بیا به ورته اشاره کې او تکبیر وکړي خلاص بنخ کولې ځکه کولول صرف د حجر اسود یا دا رشدي چې د دې سره لګیدل وي او واضح ده چې حجر اسود ته په خلاص سره اشاره کوي نه په دوه لاسونو سره. بعض خلک د مانځه د نیت ترلو په شان دوه لاسونه حجر اسود ته اشاره وکړي دا صحیح نه ده. بس اوس لاس باندې اشاره کول دا پکار دی. دا خبره یاد لرل پکار دی که حجر اسود کولول دا ممکنو نو خلقو ته ضرر وکول جایز دی ځکه حجر اسود کول مستحب عمل دی او خلقو ته ضرر وکول ناجایز دی. عمر فاروق رضی الله عنه ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی اے عمر یقینا طاقت سره ته په حجر اسود باندې هغه مټ دیګه ځکه کمزور خلقو ته به ضرر ورکړي. کشي وتا ته خالص ملاو شي نو خلیکا او که ملاو نشي نو دیتا مخکا والله اکبر وایا. احمد روایت کړی ابو طفیل بن عامر ابن واصله لیسی کنانی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حیات الطیبه نه اتکالا راګر کړی دی او په سلام کال هجرت کې او ځنه په 102 هجری کې مکه مکرمه کې وفات شوی دی. درجه د حدیث صحیح حدیث امام مسلم نقل کړی دی په 1215 کې امام ابو داود نقل کړی دی په صفحه 309 کې ابن ماجه نقل کړی دی په صفحه 2909 کې امام احمد بن زمجل صفحه 350 کې حدیث په اعتبار سره صحیح حدیث دی. حدیث نمبر شپږ سوه دوه دېرش وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مصطبعا ببرد أخضر رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. في حدیث کې دا مسئلہ بیانې چې په طواف کې دا استباع بیانا. یعلی بن امیہ رضی اللہ عنہ روایت دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په داسې حال کې طواف کو شیشل صادره دخی اوګینا راتاو کړو او په ګس اوګو باندې اچولیو. احمد ترمذی ابو داود ابن ماجه روایت کړ دے. مستبعا استباع د زبعن ده مټوي او د دې طریقه دا ده چې د خپل صادر منځنی برخه د خپل خطر ترخ لاندې کې او د دوړو طرفونه په خپل غس او چپوګ باندې راواچي نو په دې طریقه باخي اوګه کارش به بردن صادر. حدیث کې یو څو فواید. اول حدیث دلیل دی چې په طواف کې استباع مستحب ده او استباع په هر هغه طواف کېږي چې په هغه کې رمل وي، یعنی په د حج او عمره په اولنی طواف کې. په استباع کې حکمت دا ده چې دا به په ډېرو تلو کې مدد کوي. استباع د ټولو نه مخکې په عمرة القضاء کې شوی و ځکه په دې وخت کې مشرکانو ته دا خودل مقصودو چې مسلمانان بدنه ته ورسره کمزوري نه دي. بیا د دې نه پس د ابن عباس رضی الله عنه د قول مطابق رمل او استباع دواړه همیشه لپاره مسنون وګرځیدل.
رمل پدری اولنی توافونو کی کېده او استبابا په وړه ګردشونو کې هغه مصحف کارو او کله چې طواف مکمل کې نو دواړه وګي به هغه پټ کې ذکر په مانځ کې د وګو خار کولو نه منع راغلی دا ځنې خلک د احرام تړلو نه واخلا تر احرام کلاول پورې یو وګه خار کړی وي دا کار جائز نه دی رمل او استباع صرف سرول لپاره مشروع ده زنانه به دا کار نه کوي احرام په هر رنگ کپڑے کې تړل کېږي البته بده کې سنوار بهتر عمل دی علي بن امیہ د کنیا ابو صفوان دا مکه کې اوسېده او د قریش حلیف مشهور صحابي دی د مکه د فتح په کال اسلام قبول کړو د حنین طائف او د تبوک په غزاګانو کې شرکت کړو بهادر انسان او خپل بهادري خوذره وا د ابوبکر عمر او عثمان رضی الله عنهم لخوا گورنر بادشاہ تقریبا د 500 کالو عمر پورې ژوندو درجه د حدیث صحیح حدیث د حسن الشواهدی ابو داود نقل کړی دی امام ترمذی په روایت کې ابن جریج او ثوری مدلسین دي خو د شواهد په وجه باندې حسن درجه د حدیث رسیږي حدیث نمبر 533 وعن انس رضی الله عنه قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه متفق عليه دی حدیث کی دا مسئلہ بیانی چې عرفات تا د تلو په وخت کې تلبیه او تکبیر ویل انس رضی الله عنه روایت دی چې په مونږ کې با چا تلبیه ویلا نو هغه به بدل غنلا او په مونږ کې با چا تکبیر ویلو نو هغه به هم بدل غنلا بخاری مسلم روایت کړی دی دې روایت نور واضح الفاظ داسې دي چې محمد ابن ابي بکر الثقفي د انس رضی الله عنه نه تاسو کو په داسې حال کې چې دا دواړه مینانا عرفات ته روانو په تاسو به په دې ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سکار کولو هغه فرمایل په اخر به د حدیث ورته چې کان یحل من المحل فلا ينكر عليه مصنف لا پکارو چې دا واضح الفاظ ذکر کړی وي حدیث کې اوسو فوائد اول حدیث ثابت شوا چې د عرفه په ورځ تلبیه او تکبیر دواړه ویل مشروع دي که څوک تلبیه وایي نو دا خبره ده او که څوک تکبیر کوي نو په دې کې هم څه باغ نشته ولې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابهونو دا اوریدل دي او په دې خاموشي اختیار کړی ده او تلبیه د محرم شعار او ښکارا علامه ده نو کله سره تکبیر هم ملګری شي سباق نه لري په دې کې فراخي د ادوار جائز دي سره دواړه کولای شي د انس رضی الله عنه د دې فرمان نه معلومه شو چې صحابه کرام رضی الله عنهم با هغه چارت کولو چې هغه با په قول او فعل کې صحیح منهج پرې خودلو هغه با چې څوک په خطا ولید نو خاموشي به نه اختیار ولا بلکې دا هغه راهنمایي به کولا او په دې باره کې به د مداهنت او مجاهلت نکار نه اخیسته دا وجه انس رضی الله عنه په دې ورځ د تکبیر او تلبیه په مشروعیت باندې دا دلیل ذکر کړي چې په تلبیه او تکبیر وینکې باندې په صحابو کې هیڅ چارت نه کړي رد نه کول دلیل د مشروعیت دی لہذا الله اکبر کې ویل شي لبیک اللهم لبیک دا ویل شي دا جائز دی درجه د حدیث صحیح حدیث دی امام بخاری نقل کړی دی په صفحه 1495 کې امام مسلم نقل کړی دی په صفحه 1250 کې ابن ماجه نقل کړی دی 3000 کې دارنګه امام احمد نقل کړی دی په دریم جلد صفحه 110 کې نو حدیث په اعتبار د سند سره صحیح حدیث دی او دا مسله ورنه ښکارا معلومه شو چې صحابو کې دا یو عمل پروت چې بدکار به ول د باغې به رد کوو